ابو مواد دتا دلته یو کس ابو عماد په نامو باندې د ابو بکر رضی الله عنه توهین او سپکاوی کړی د ویل زینانه پیدا شوی دا ویډیو به درته ښکار کړو بیا د تعالی کتاب له امام نه خبر درته کوم چې ابو بکر رضی الله عنه دی الله په خوخه خلیفہ جوړ شوی دا ویډیو کې وګوره دا یو سنوي ویډیو خبره خورا کن ته بلې رځي واګنیسه پر وخت درسو هغه سه محترم هغه سه مو قربانه کړی سه مو دې جوړ سره نو یو خبر دا وګورم دا ویډیو چالو کړم پیداوار دی جواب د سنشت ابو بکر پلاس خپل ورې سره واده کړو ورنه ابو بکر پیدا شو نو جواب نه کړ ایمه غلا کوشش وکړه چې جواب واکړي بیا خراب شو خلیفہ وي هغه په غضب حکومت غضب پر وکنه لالچ خلیفہ غاخو لالچ کول کنه غاخو د دنیا لالچ کول زکو لالچ ته به ورست راسو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم شوي وای ماته الله ویل الله اخبرني الله ز خبر کړم چې نتانه ورسته به خلیفہ او امام ابو بکر وي چا ویل دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې اوس وکس درته خو دا وګوره دا د تا کتاب ده بحار الانوار 22 جلده 209 صفحه ده په دې کتاب کې وګورم وقال علي ابن ابراهيم كان سبب نزولها رازي لكن تغزي مطلب بدا زيدا وانا افضي اليك سرا حفصه رضي الله عنها ام المؤمنين رسول الله وایي زتا ته یو پټه د سر خبره درته کوم تو چاته موایا فقالت نعم ما هو يا رسول الله راتويخي څه شي ده فقال ان ابا بكر يلي الخلافه لما نورسته به خلیفہ ابو بکر جوړیږي بیا وګوره ثم بعده ابوك لدن ورثه به د پلار عمر جوړیږي فقالت حفصه رضی الله عنها ما ورته ویل من اخبرك بهذا يا رسول الله دا خبره دي تا ده کدی بل چا ده قال الله اخبرني الله وایز خبر کړم دا دی یو کتاب بل کتاب دي تاسو وګوره امدادي تفسير القمي نس دوله سو کال مخکې لیکلی سوی ده تفسير القمي بدي كتاب کې ورته وګوره امدغه روایت تفسير القمي كان نزول سوره التحريم دريسوا وشبوغ او يا سګریټ خو در باندې راوي سل دي روایت نو خدای دې خیر کړو تاسو سمدغه تفسير ته وګورئ وقال دي زي توغري وانا افضي اليك سرا فان انت اخبرت دا روايه رازي فقالت ما هو قال ان ابا بكر يلي الخلافه بعدي ثم من بعدي ابوك فقالت من اخبرك بهذا قال الله اخبرني الله په دې باندې خبر کړل دا روایت می مخکم در تخکاره کړل مسلمانانو دی روایت تاسو وګورئ دي رواية تاسي وګورئ دا روایت صحیح هم دا څه شي ده دا عدالة الصحابة دي شيخ محمد سند دي تاسو لوی ملا ده په دې ځای کې ورته وګورئ فقد روى علي ابن ابراهيم القمي في تفسيره بسند صحيح راس ولي ابو بكر ذنه تشبور توهين کوي ولي ابو بكر رضي الله عنه پس زیړی کوي ولي د تاسې اغاګان شپه ورځ راځي او ابو بکر رضی الله عنه وارضاته قسم نسبتونه کوي لکه دا اوس د غاغا صاحب وي غاغا صاحب راس بیرته راپورته سره اغا صاحب راپورته سره ها سګریټ مڅ کوه دلته ان شاء الله د ابو بکر د عمر به چانس سي د تاسو دغه شیانو که خدای کوي لمن درته یوسي کړي رب رضا نه خبر اوره د عمر ابو بکر عثمان دیو د دین د پر څه خدمت کړي دي دا خو سره خبره څه نامې مترغل نه دي صبر دین د پر دیو څه خدمت کړي دي خدمت نه د کړي الله جل وعلا خپل خلیفګان دي رسول الله ټاکلي دي تا امام صادق علیه السلام وایي رښتیا وایي که دروغ وایي څه شي نه امام صادق علیه السلام دی وایي څه نه یې چې ابو بکر الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم خلیفہ جوړ کړی دی اي خينو دورة دروغ جاي كان قسام ده كنا ده يعني امام صادق ختم ده تابس افرين امام صادق عليه السلام دروغ واي
غا نه وای در وغه سره دا کتابونه غ سره غانې د تاسو ځونه جوړ کړی دی پېښ وي دا د 12 کاله مخکې کتاب دې ما نه ځان جوړ کړی تاسو ځونه ورچې ایتونه ایډ کړی دی غا ګوګل چې تاسو خپل ځونه ایتونه ایډ کو ورسته ته دی ګوګل ته لاړ شي در واخې مرسي زړه سره ورس ګوګل ته نه نو زه ګوګل زه نه پوهېږم دوره په موبایل د زه پوهېږم نه پوه شو الله هغه سره څه خدمتونه شته نه هغه خبره څه لالچ د پاره پوه شوې دغه خدمت خو یې کړی دی چې ابو علي رضی الله عنه ته یې باغې فدک نه ورکول هغه خو تاسو قبضه کړیا که نه قبضه تاسو قبضه کړیا تاسو هغه نه دی الله بنده دا زه تاسو ته حیران پاتې یم دا تاسې اوس کلمه وایې دا د عمر رضی الله عنه غیرت توسي اسلام یې درته رارسولی ده الحمدلله خبره اوره ته خبره اوره د تاسو عمر خبره اوره خبره خو اوره که نه اوس خو درته وایم ته ویل یو کارنامه دا دین چا بچ کړی دی دا لږ ویار ته دین چا بچ کړی دی دې زموږ مو ته راغلی دی اوسه پورې دا دین الله جل وعلا الله پرې خو خوله نشته که نه هغه خو وحده الله شریک دی پوه شوې خلو نسته پوسي ملغه خو وحده الله شریک دی که نه چا ساتلی ده دا امامانو د دین دیزه پورې تاسو راوړی دی د عمر کې تاسو څه په وستو هغه پورې ګنډه کوو د تاسو امامانو ساتلی ده د مو امامانو ساتلی دی ماشاءالله وي دغه د تا دغه امامانو دغه خپل باغ فدک ولې نسوی اخیستلی سي اوس دا ټوله دنیا ساتي د کربلا خبره اوره کربلا جنګ کې چې کوم 72 امام سره و که نه نو دا کوم پهله د عمر زمانې چې عمر سره و هغه بیا د امام په خلاف ولې شو دا ورته دغه 72 کسانو کې د اهل سنتو که شیو دا د امام اصحابان و خو د کوم عمر سره کوم غټه وفا کوله که نه هغه د کربلا جنګ چې د امام په خلاف ولې و کانه شی نه نور خو د تاسو مسلمانان و که نه نه دغه دو اویا کسان 72 کسان سی وو دا صحابه د حسین علیه السلام وو نو خو تاسو دا نور څه کوم د خلاف وکنه دا خو نور تاسو مسلمانان وو تاسو وکنه غزه نه راغلی اوس د خبره سره ګاډي واډي ارته یو هغه خو د تا کتاب وایي چې ټول شی وو ولې الله بنده ولې دروغ وایاست نه شیا نه د تاسو ټول مسلمانانو ته په خلاف شو پوه شوې یزید ټولو ته پیسې ورکړې وي مسلم ابن عقیل منی ولې نه منم مسلم ابن عقیل وایي اسلام سره خیانت شوی وو د تا کتاب نشیو نه کړه غاډن تاسو ولادت کړه دي څونه وته مسلم ابن عقیل دروغ وایي وحسين عليه السلام وایي موږ سره خیانت شوی وو وکړه حسین علیه السلام خو نشیو نه دی کړه هغه سره دغه یلی نه دی هغه څه کوم 72 غا صحابان د امام حسین علیه السلام و کوم د کوم عمر زمانه کې د تاسو ولا کوم کنه چې عمر سو خبره پدې کې دو او یک خبره خوره کنه د تاسو کوم عمر زمانه کې کوم مسلمانان عمر سو د پیغمبر دین منل د پیغمبر پیروین کوله نو غدا بعد تاسو کله د پیغمبر ته بیا لاړ خدای دې بي خو بنیاد وباسه سي یو ځای کې در سره بیا بل ځای ته وتختی لکه مرداري مچا خبره حسین علیه السلام باقي خبره کو دا د حسین علیه السلام په 2 اویا کسانو کې ابو بکر او عمر او عثمان ولدي علي رضی الله زمان حسین علیه السلام ورونه دا منی نه ما نه غچته د عمر زمان چته و عمر زمان خو نو عمر خو په خلاف علي رضی الله عنه زمان وو غاخو د هر شوته پته دی غاخو ټول مانی د امام حسین علیه السلام وای عمر علیه السلام وای عمر علیه السلام څه شپه وایم د حسین علیه السلام ورور د په کربلا کې شهید شوی ده کوم یو عمر د حسین علیه السلام ورور ده نه دا نه محمود سره شتونه کوي شوی وریا سبحان الله دا سي دا دین درنه پټ کړی د په خدای قسم والله بالله ثم الله دا د حسین علیه السلام ورور ده عثمان د حسین علیه السلام ورور ده ابو بکر ورور ده علي رضی الله زمان دي ټول نه غته ټول دروغ یې ځنه نه زه ته هغه کیسه نه راخلم کنه زه ته کوم دا عمر سره کوم غټه پیغمبر زمانه کې کوم د تاسو ولا کوم سیدا
دا ټول دروغ دی. د حسین علیه السلام څو وړونه ول؟ د حسین علیه السلام څو وړونه ول؟ وړونه 18 په دې 18 کې څوک ول؟ یو 5 نومان واخله. نو دا ټول نومان خو ماته نارسي کنه. 5 واخله. 5 امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، اور حضرت عباس سلندار اور نور درګه عباس علمدار دی چا زوی و؟ غدالی علیه السلام زوی و. مور یې څه نوم یې ده؟ مور بیبي ام کلثوم. الله اکبر. الله ام کلثوم دی حسین علیه السلام خور ده، دی عمر بن هو ښځه ده، دی ابو د دوم خلیفه د اسلام ام کلثوم یغه ښځه ده. حسین علیه السلام خور ده، دی عباس علمدار خور ده. خدای دې غر کړه. خانه زه تاسو نه مو تاسو ما کو کنه تاسو خبر اورات په خلاف کوم عمر سره وګټم دا ولې بیا په خلاف شي. دا اوس وخت کې به یو خبره درنه وکړم. دا 1200 کال کې د تاسو د 12 امام صلوات الله وسلامه علیه ژوندی ده کنه. او څه ګټه اسلام ته رسیدلی؟ تا مخکې ویل چې اسلام د 12 امامان ساتي. څه ګټه اسلام ته رسیدلی؟ زه تاسو هغه په خبرې نه کوم، پوه شوې کوم ما سه علم وي تاسو هغه په خبره کوم. هغه ما سه علم نشته، زه عالم نه یم. لکه تاسو ساریو کتاب شته پوه شوې امام وجود علم نه لري. یعنی خپل امام نه پیژني، هغه باندې علم نه لري. نو د تاسو ولا کوم د مثال نور د تاسو ساریو کتاب شته، تاسو ولا کوم څه بیا علم شته؟ د هر یو څه تاسو ولا علم شته؟ تاسو هر یو کس علم شته نشته چې ته دی فکر دا چې تاسو تا نه ځنیو ته خو ډایرکټ په ګوګل ورنه وځي کنه. ګوره اوس خبره دلته دا د اغاسل زه دې ته حیران پاتې یم چې تاسو د صحابه او ګستاخی او سپکاوي باندې سم خبر یاست او خپل 12 امام نه پیژنئ. شرم درته پکار ده کنه؟ ده پکار تو خو یاري به خپل امامان وپیژنې. ته اهل بیت نه پیژنې، ته د اهل بیت و مورانی نه پیژنې، ته د علي رضی الله عنه څو اولادونه و اغاسل محترمه ټول د فاطمه رضی الله عنها څو اولادونه و؟ اوس به درته ویلو اتلس کنه. یعنی د فاطمه رضی الله عنها اتلس زامن و؟ نه خو ټول غنه نه وکړه. لا فاطمه رضی الله عنها نسی و هغه څومره و؟ یو امام حسن علیه السلام، یو امام حسین علیه السلام، یو ودرېږه ښه دایم در پاتې دایم در تیر. کله چې علي رضی الله عنه په مکه کې له فاطمه رضی الله عنها سره واده وکړل په مکه المکرمه کې، اول حسن علیه السلام پیدا شو که حسین علیه السلام؟ اول امام حسن علیه السلام. کله چې علي رضی الله بیا هجرت کول مدینه المنوره ته، حسین علیه السلام پیدا شوی و په مکه کې؟ یعنی درست کتابونه مونږ تاسو کې زت ملا خونیانګه بشي. ګورې مسلمانانو مال په مکه کې حسین علیه السلام پیدا شو که حسن علیه السلام؟ وای حسن علیه السلام پیدا شو. کله په مکه کې واده کړی د علي رضی الله فاطمه رضی الله عنها؟ ولې دروغ وای؟ فاطمه رضی الله عنها په مکه کې واده کړی و؟ خبر اورته ته ځون کنه ترشه د مولا. ګورې مسلمانانو نه پیژني د دوی وای موږ اهل بیت منو. دا اغا صاحب ده، دا غبل ورسره راغله عمر یا زه اغا صاحب نه سړیا اغا انزلي او په مونږ باندې ګوریا تیخته. فاطمه رضی الله عنها واده چیرې سوی د علي رضی الله سره؟ په طائف کې سوی که په مکه کې سوی که په کوفه کې سوی ده؟ خبر اورته ته زه ملا خونیانګه نه پوه شوې ته ځون څه د مولا تدغسه لګ راشه څه پوهید کی کنه توس مولا غسه راشه تا کوم دا ویډیو وخت دا غاسي بهم خبري در سره کوم روایتونه درته راوړم. تا غ روایت پیدا کړل چې د مهدي عليه السلام په سیګر دي وایي زه په دوه درته پیدا کوم. هغه روایت دی پیدا کړل زک صبر وکړه. نه ته د مولا مليانو صدقه ولې نه کې دا مبایسه ولې نه کې ولې نه راولې خور سره ای ولا انا په منډه ور سره ای ولا سری غخو څو ماتي دواتونه در کوتون ته نه ورسې ته ونه تخته مم لازم زه خدای یو نیم کال کې دلته درته ناسم
چې ته نو ته خو سره هغه سموسه پر ویډیو راغلی نه دی ته ولا دا ټیک ټاک ته کوی شي هر ټین د کسو څه پر ته ولا ویډیو راغلی نه دی زه نو اوس ورسره خو ویډیو درغلی چنار دي څومره اغاګان دي ټول په خدای قسم رانه تختیدي ای چوکنی تختلی پر شینار ولا تاسو اوس پر نوس نه ته یوسل تاسو دا کړی منه زیرا کنه خبر اوره ابو موادي په امامت مناظره و تختیدل قاری شفیع الله مومن اکاونټ ته ورنینو ز ویډیو الته پرته ده د نجف دی په مهدی باندې مناظره و تختیدل هدایت دی تختیدل علي دی و تختیدل تور پټکای سید دی و تختیدل ټول په خدای قسم تختیدل موږ دروغ نه وای دا شپږ سو مسلمانان دلته ناس شپږ سو مسلمانان د دې شپږ سو مسلمانانو دلته دی وای قاری صاحب ته دا خبره په دروغ باندې وکړه تراغله دلته وصل یاري شم تختیدلې اغا سي محترمه الله دې تاسو ته هدایت نصیب کړي معلومات حاصل کړي ښه اهل بیت و پیژني فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها څلور اولادونه لري ښه اوس زه درس دکوم ښه دا لما ګناهګار نه مزد کړه فاطمه رضی الله عنها اول مشیر زوی حسن مجتبى عليه الصلاه والسلام ده دوام زوی امام حسین علیه الصلاة والسلام شهید د په ظالمانو قاتلانو باندې تر قیامت پورې لعنتونه وي یا رب دا دوم بچي درایم لور ده زینب علیها السلام څلرم لور ده ام کلثوم علیها السلام دا څلور اولادونه د فاطمه الزهرا دي فاطمه الزهرا هغه سي محترم په مکه کې واده نه کړی په مدینه کې کړی ده دغه اولادونه په مدینه کې ټول پیدا شوي دي څلور اولادونه یې فاطمه الزهرا صلوات الله وسلامه عليها نور ټول اولادونه وویس اولادونه دي تا کتاب وایي وویس اولادونه دي تا په کتابونو کې په هغه کې دا څلور له فاطمه رضی الله عنها نه دي نور ټول له نورو بیبيانو نه دي دا زده کړی دی دا صبر که زه ته یو سوال راوړم کنه زه د کتاب چې کس یو سوال د تران څخه جواب تر کوي شي بیا کنه ابو بکر یې کنه چې زه ټول پیغمبر نه جدا شو وتخلو نه څنګه چې ټول نه پهله زه تخلې هم جنگ نه پېښ وي دا کسه دروغ ولې تی وای روایت وای دا د روایت دا د کنه روایت دا د کوم ځای ټیک شوی دی مې نه کنه دا صحیح په کوم ځای کې دا ټیک کوم ځای شوی دی دا یو درګه دا په کوم ځای کې وای و تختیدلو په کوم ځای کې جنگ نه تخلیو کنه جنگ په کوم ځای کې وو ایران کې وو په پاکستان کې وو په افغانستان دا څو سندر تخپل کتاب روایت کو تخپل دغه کې ډرامې مکه تخلی دا جنگ نه په کوم جنگ کې سې جنگ خو سوي د چيري سوي د پڅ نامو یاد دا ودرګه نامه در خلم ودرګه دا په دغه روایت کې جنگ اوهد دا جنگ اوهد دا جنگ اوهد کې څه شي وسو غاونه تخلی خپل لور دي چې ټول نه پهله غا کور تر تخلی ابو بکر په خدای قسم که تر اوسه يهودو د مردروغ ویلي لکه دا تاسو دا کنه مخ ته دا یاد نه دی څه چل دی وی وای زه اوس له بخاری درته ثابت کړم چې ابو بکر د يهود نبی عليه السلام په څنګه کې نو خدا خلفای د نه کسې د کتاب څخه نه دی کسې نه وای روایت کچيري دی ابو بکر دا خبره و په خدای قسم زه د ټول عمر دی پاره میډیا پرېږدم د دې شپږ وسو مسلمانانو په مخ وخه دا کسې دا صبر وکا ورګه لګی تیز کندرته وایا نر یې وایا دا پړاوي کا وایا ودی الله بنده مخ ته نه معلومیږي دا دې کنه دا د کوم ګوډ اندر به کړه خدای دې کنه دی وایا سیدا تی پړاو کا کنه دا روایت ټول پړاو کا کنه دې جگہ دې خدا غږه خبره صدایو دې زګه بیا دا اے سیدا ګوره موږ ته خنخ کاری تا ته خنکاری کنه پړاو کدا اردو به خو پېګو کنه ټول نه پهلا غارت خلای او کوړه پېښ وې دا کس ټول پېګي وای ټول پېګي اردو کې پښتو کې انا مهرباني وکړه شروس غزوه حضرت ابوبکر نه دا اوس کې څنګه جناح فراغ لګی تکبیر الله اکبر ولله الحمد دا وګوره دا روایت تو خا دا سید دغه دا وکړه سید شباب حسین چې د تخله وګوره دا روایت ده سید شباب حسین نه تخله دا وګوره دا ویني
دا تخلي و د المؤمن دار لباس د مدرسې نه تخلي و وګوره وکسه دا وکسه دا وکسه تولند نه میږي پېښ استغفر الله مالوایا ابو بکر फरमाते हैं कि ग़ज़वे उहद के दिन तमाम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हो गए थे। सबसे पहले ही मैं भागने वालों में से था। गाख पलाई नहीं दरोग वाले दरोग ना आया کچیر دا روایت کی ابو بکر رضی الله بنده دغه روایت دی ما یاد ده دغه دا کتاب خو راوړه دا کتاب راوړه خپل ګوګل چې دا کتاب راوړه وګسه لا اله الا اوس مسلمانانو دا تاریخ الخلفاء والا دا کتاب دی روي بس دا تاریخ الخلفاء دی ما په مخ کې پروت دروغ ولي وای رو بس لا صبر زو استاذ صحيح البخاري دروخه نه ما ته صحیح البخاري ما خیزر تكون غاخي اندارو بس لما تر ټولو معتبر کتاب صحيح البخاري توبه دا کوم کتاب ده بخاري صحيح البخاري سيد سيب غوكس خا ته دلته دي عمر او دي ابو بكر کاری صاحب مورنا کوم خبر اوره وګسه ته نرس بیا کتاب را روایت توس دروغ سره را ټول کړي دي دلته اوس وګونی سلسله صحيح البخاري درته وخیم خبره ته مولا میکلک ما بنده مولا وګ دا کتاب دا روایت درته وایم بیا مخ کې زه پسې دا روایت واوره دا روایت ده 3009 نمبر روایت معلومیږي درته کنه معلومیږي قارسه محترم معلومیږي 30 9 دیرس دا وګوره خبره دي څه شي ده دي احد دي غزا ده على الرجالة يوم احد وكانوا 50 رجلا عبد الله ابن جبير دي احد غزا ده خاصه مرتغوكس فدي زي كي تراسه دي زيك فقال أبو سفيان دالو روايته فقد زاء غزايد شاهد در تراواخل فقال أبو سفيان رضي الله عنه بغوخ كي إسلام نو قبول كري أبو سفيان ويل في القوم محمد كالتي جنگ سخت سول أو صحابة شهدان سول رسول الله صلى الله عليه وسلم بخواكي تسوكو دا بزوز دي لمعتبر دي صحيح البخاري لروايتنا تاسو خو تحقیقی بحث نه مني فقط په شبهاتو پسې ګرځي او زه همیشه کوشش لتاسو سره ده محمد و آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم زنده ده ځکه سیالته خو یو خبره داسې راغله د صحابه او د صحابه سي په شا باندې راغلم بعضی صحابه هغه په همدغه خاطر باندې راغلل سی او چاغه आवाज وکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید سو په کوپارو منافقینو کې مشرکینو کې چا په زور आवाज وکړل چې رسول الله شهید سول دغه چې بعضی صحابه و ترغونو پورې راورسېدل د نبی علی السلام خفغان خو نماز خفغان نو دغه وخت کې ابو سفیان په غره باندې سر راپورته کړل په یو اسک ځای ودرېدل افي القوم محمد نبی علی السلام ستا 3 مرات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجيبوه نبي عليه السلام طول صحابه وتويل سي جواب مور کوي ثم قال وسغوغسا ګوریا دی اسلام په مبارک دین کې سي ابو بکر څومره غیرت درلودل لرسول الله نورست اولنۍ کس ده کتا سو خیال کړی دښمن دی جنگ په وخت کې دی سیال نوم اخلي سي څوک سیال وي کنه محترم دی کمزوري نوم نه اخلي دی زای ته مو پام ده که پام نه ده چې محترم پام ده دغه د ما دوه ډیټاس والا ولی مشغول دي دواړه کوز کړه بالکل خارسي محترم دا په والله ډیټاس والا یاست شرم وکړي حیا وکړي که شرم پیژنې تاسو ته وګورئ دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې تاسو جواب مه ورکوئ اوس د جنگ په وخت کې
چې یو څوک محاصره سي یا جنگ کې دوه غیرتمن سره مخامخ سي د سیال نوم ورته اخلي سید صاحب که چې سیال نه یې کمزوري وي د غنم اخلي کلام کا کاری صاحب ته خبر ورغه ته خپل دا پړو که زه ته کومه صفه مروخه لري کوم کتاب نامه درته خیال لري ته غا صرف گوگل کې روایا ما درته اوس گوگل چې روباسته ته غا گوگل چې وایا پوه شوې متعب په فکر کې دا غاسي متعب نه دی او تاسو خبره دا غلطه خبره کوي کنه غلطه خبره کوي بس پیل شو خپل جواب ورکول چې تاسو وګوري زه دلته څه پښتنه جن کوم دی څه پښتنه رانه کوي د جنگ په وخت کې ابو سفیان د مشرکین او مسیرو په دی وخت کې نو اول سیال رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا نبی علیه السلام نو ورسره دلته څور توای پیغمبر علیه السلام ته لغنه ورسره आवाज کوي افي القوم ابن ابي قحافه اي ابو بکر ابن ابي قحافه ژوندای ده سیال پسترګي ورته کتل بیریدل جنی خوشاله کېدل دی ابو بکر په شهادت باندې دوم نومي امدا ورته اخلي افي القوم ابن ابي قحافه ثلاث مرات النبي عليه السلام بیا ورته ویل جواب ما ورکوي ثم اوس دوم دریم سیال ته رسول الله سره او رسول الله پرته دوم سیال ته ګوریا افي القوم ابن الخطاب آیا عمر ابن الخطاب ژوندی نستا ثلاث مرات دريزل دا اواز وکړل ثم رجع واپسول الى اصحابه خپل ملګرو فقال اما هؤلاء فقد قتلوا اواز وکړل چې دا درې سره وزلې سوي دي رسول الله او ابو بکر او عمر دا ټول وزلې سوي ولې دی بل چانو موانه خيستل کله ابو بکر او عمر نه بل غیرتمن انسان وای نو دښمن بینوم اخیستل یو خوای نه خیستل نو معلومه خبره ده چې اول رسول الله د دوی سیالو صلی الله علیه و علی اله وسلم دوم ابو بکر او دریم عمر کله چې دا درې سره اوازونه وکړل خو رسول الله ورته ویل او جواب ما ورکوي اوس په دغه وخت کې ابو سفیان ویل چې دا درې سره وزلې سوي دي فقد قتلوا وسګوري فما ملك عمر نفسه عمر رضی الله عنه ځان قابو نکړل شیر خدا دی رسول الله یار دی رسول الله وزیر ځان قابو نکړل فقال كذبت والله يا عدو الله اے ابو سفیان دروغ جن دروغ وایه اے دی الله دښمن رسول الله ژوندی د ابو بکر ژوندی د عمر ژوندی ده نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد دا صحیح البخاری ده تاسو کوم روایت راوړی ده هغه د بخاری روایت نه ده تاسو کوم روایت راوړی ده هغه په عمر رضی الله عنه پس کوم دروغجن روایت ده صحیح روایت نه ده دروغ ده ته د اهل سنت والجماعت په کتابونو په اصول یا ریزان خبر کړه هغه دروغجن روایت کې راځي هغه یو راوی کاذب راوی ده دروغجن راوی ده چې عمر رضی الله عنه وایي چې زه په غره باندې په واپس ختلم او منډې مې والې شاته واپس اول خو چې څوک تختی غره ته نه تختی دی غره سر ته نه خیزي ورته دی غره سر ته زمری ورته خیزي چې څوک وویلي په دا سر باندې په غیشو باندې خو بیا هغه روایت دروغجن روایت هغه د ابو بکر رضی الله عنه نه ده خدای مو بیخو بنیاد وباسه چونکه عقل نه لري شعور نه لري دا د بخاری شریف روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په څنګه کې د ابو بکر او عمر کوم صحابه چې په شار غلي دي تاسو خو قران نه منئ د احد په غزا کې څو حالات من سرغل الاول سر رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی جل وعلا فتح ور نصیب کړل نو نبی علیه السلام یو 50 صحابه په جنگ روما د احد میدان ته سنار سي دومره یو وړو کې غر وسپاته ده دغه غر الله جل وعلا د چا نصیب ور سره نه سوي لا مناسب کړ په دغه غر باندې 50 کسه صحابه نبی علیه السلام کینو استاس مراکته کیږي صحابه او ته الله کامیابی ور نصیب کړ دغه صحابه راکته سول څو کسان پاتې سول په دغه وخت کې خالد ابن ولید رضی الله عنه مسلمان سوی د احد لا شاده سره تاسو په صحابه وی حمله وکړه کله چې په صحابه و حمله وکړه صحابه د جنگ په حال کې نو صحابه و غنیمتونه راټولول چې کوم کوپار مردارسي او غنائم پاته و غیر راټولول یو ناڅاپي مشرکین د مکه حمله ور باندې وکړه دا یو ناڅاپي په خدای قسم چې دلته په زور الله اکبر در باندې وایم په باړچنار کې به یو داس ماتوي
چې په زور الله اکبر باندې وایي. بیا د جنگ په میدان کې یو ناڅاپي څوک در باندې راسي په اسونو سواره در باندې راسي، نو په دغه وخت کې چې په صحابه و شروع وکړل او یا نفر صحابه شهیدان سول. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه شهیدان سول. د نبی علیه الصلاۃ والسلام دلته په سر کې وسپنه ننوتلې وه. په دغه وخت کې کفارو आवाज وکړل چې رسول الله شهید سو. الله په صحابه دا خبره ډېره درنه تمامه سوه. ګډوډي سره جوړه سوه د جنګ په میدان کې. نبی علیه الصلاۃ والسلام سره بعضې صحابه پاته ول چې هغه کې علي رضی الله عنه. متاسفانه د دوی په کتابونو کې علي رضی الله عنه هم نبی علیه السلام پرې ایښی ده. د ده په کتاب کې تفسیر العیاشي کې الله اکبر و ابو بکر و عمر د نبی علیه السلام په خوا. صبر دا خبره پرک. سعد بن ابي وقاص هم د په خوا. نر سره کتاب راړو روایت راړو، یو واری ابو بکر وایي بل وایي دا اوسې جواب در کوم دغه کتاب در کوم چې هغه دروغجن روایت ده. بعضې کتابونو راوړې ده چې عمر رضی الله عنه وایي چې زه په شا باندې لاړم، هغه دروغجن روایت ده. هغه دا مې د صحیح البخاري درته وښودلو دی الله بنده چې عمر رضی الله عنه د رسول الله په خوا کې ولاړ ده. دی چې کوم وښودلو هغه تر وخله هغه نه ته پړاو که بیا به یې موږ در سره ومنو. نرس زموږ کتابونه دروغ دي، تاسو سره چې کوم پراته دي دا ټول رښتیا یا دا د اهل سنت تاسو سره پراته دي که نه؟ دا دوره کتابونه تاسو سره پراته دي که نشته؟ واګسه دا د تاسو کمپنۍ نه ده چې مجوسو جوړه کړې، دا د اهل سنت دین ده الحمدلله. کوم صحابه چې شاته راغلي دي را واپس سوي دي یا تښتېدلي دي، دا خلک خو قرآن نه مني، د الله کتاب هم نه مني. ښه اوس مثلا زه فرض مثال دا ورسره منم چې صحابه وتښتېدل، څه مې ورته ویل؟ فرض مثال دا ورسره منم چې صحابه وتښتېدل. یوه لحظه تاسې راسئ د دغه تښتېدلو صحابه په شان کې ربط شوی، دا خو قرآن نه مني، دا د الله کتاب نه مني. څلرمه سفاره چې تاسې راواخلئ و څلرمه سفاره کې رب العالمین جل وعلا د احد ټوله غزا موږ تاسو ته بیان کړې ده. د احد څه شی؟ د احد ټوله غزا یې راته بیان کړې ده. تاسې وګورئ د سورة آل عمران دا دوی څه وایي چې صحابه تښتېدلي دي. صحیح وتښتېدل صحابه. الله څه وایي؟ ان الذین 155 نمبر آیات د سورة آل عمران. څو 155 نمبر آیات 155. ان الذين بشك اغا کسان تولوا سمخي واړول، یعنی شاید تر مخي کړل، یعنی په شا باندې لاړل، واپس لاړل. منکم لتاسونه اے صحابه. ګوري اول خدا منکم دا من دلته دی تبعیض دی پاره ده، یعنی بعضی، یعنی صحابه له رسول الله سره پاته او الله وای پاته دی ورسره. خو کوم کسان چې بعضې له تاسو نه څه شی سول واپس سول، څه وخت؟ یوم التقى الجمعان، کومه ورځ چې دوه لوی جماعتونه، یو د مسلمانانو بل د مشرکینو سره مخامخ سول په جنګ کې د احد په میدان کې. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. دوی د شیطان هغه وسوسو دغه ځای ته راورسول چې دوی هغه ترلاسه کړل. څنګه یې ترلاسه کړل؟ چې رسول الله ورته ویل دې غره به نه راکته کېږي، دې راکته سول. ولقد عفى الله عنهم، الله وایي بلا شک ما دوی ته عفو وکړله. نعره تکبیر، الله اکبر ولله الحمد. روافض په الله اعتراض لري، روافض په الله نیوکه لري. رب ورته وایي ولقد عفى الله عنهم، دی باړه چنار مجوسیان عفو ورته نه کوي، وینا او الله چې عفو ورته کړي بې ځایه عفو ورته کړي، دا یې تښتېدلي، دا یې واپس سوي. رب ورته وایي ولقد عفى الله. دا قرآن مو اورېدلی ده که مو نه ده اورېدلی؟ په دې قرآن مو ایمان شته که نسته؟ اوس ابو بکر و عمر خو د رسول الله په خوا کې دي، علي رضی الله عنه د رسول الله په خوا کې ده. هغه کوم صحابه چې په شا ولاړل واپس ول، رب ورته وایي ولقد په تحقیق سره عفى الله، عفو وکړه الله عنهم دوی ته، له دوی ته یې دغه واپس کېدل عفو وکړل، بخشش یې ورته وکړل، مغفرت یې ورته وکړل. دا قرآن اوس منئ؟ یا الله دا کتاب منئ؟ دی الله کو جواب ورکړه. تا ته زده نه یم، تا ته زده نه یم، تا ته چې کومه ولې نه منې؟
اوس الله عفو کړی یو دقیقه چې کومه خبره تا ته دی او الله چې کوم کتاب علي صاحب ما اوس درته وی چې ما ومنل چې صحابه بعضې تښتېدلي دي الله عفو ورته وکړه تاسې دې الله دا عفو منئ چې صحابه ورته الله عفو بخشش کړی ده علي صاحب بخشش کړی دی خو تخلي خو دي که نه یې تخلي دا خو منې که نه منې الله ورته بخشش کړل که یې نه کړل بخشش یې کړی دی ته منې او که نه منې تښتېدلي دي که نه یې تښتېدلي الله ورته الله وایي چې واپس سوي دي هغه صحابه که اهل سنت والجماعت خو وایي چې لیکن تاسې چې څوک ښه یاسته تاسې ابوبکر عمر ښه یاست دا دروغ وایاسته چې تا اوس په خپلې خولې ویلو چې تښتېدلي دي الله بخشش کړي دا خو ته منې که نه یې منې هغه ابوبکر عمر پکې نس هغه نور صحابه دي بالکل په شا باندې را واپس سوي دي هغه د جنگ حالات سخت حالات الله ورته عفو بخشش وکړل چې الله معاف کړل نو سخت حالاتو کې تخلي وکړه دا خو منې که نه یې منې دا خو رسه منې که نه تښتېدلي خو وکړه نه تاسې غیرتمن یاست که الله یا تا ته خو زه داسې نه الله بخشش کړي دي خو دا خو ته ما سره منې چې تښتېدلي خو دي که نه دي الله بخشش کړل الله عفو ورته وکړ نو تاسې د سړي زه منې چې صحابه ورته وایي صحابه تښتېدلي دي تا خو اوس دا په خپلې خولې ویلو که نه چې تښتېدلي دي صحیح دی دا یې درسره منم چې الله بخشش کړي دي خلاص سو خبر خلاص سو الله جل وعلا معاف کړل د دوی دغه تیروتنه دغه کوم کار چې وکړل معاف یې کړه که نه دا درسره زه منم چې معاف یې کړه ټیک شوله کري صاحب ما خبره وره کري صاحب معاف یې کړه ټیک ده او دا خو منې چې تښتېدلي وکړه الله عفو وکړله تاسې اوس منئ دا قرآن چې الله صحابه ورته عفو بخشش کړی ده معلوم یې خو دا خو رسه منې چې تښتېدلي وکړه دا بنده د الله قاسم توبه وچی کا هغه درته وایي چې ته حضرت ابوبکر حضرت عمر یادې دا تاسو دروغ وایاست بعض صحابه تلي دي درته وایي دا حضرت ابوبکر حضرت عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې وو زه ته دایم که نه چې ټیک دی غانې تخلي کوم تخلي هغه خو منې رسه که نه هغه خو قرآن وایي چې واپس سوي دي الله کتاب وایي ودې الله بنده هغه قرآن وایي چې واپس خپلې خولې دا روایت وکړو چې کم تښتېدلي دي هغه خدای بخشش کړي دي دا ته منې هو قرآن وایي د الله کتاب وایي و دا خو کیسه دی که نه ته خو بیا داسې مه چې نه تښتېدلي نه دي که نه اوس ته په خپل روایت کې ویلو چې کم تښتېدلي دي الله بخشش کړي دي دا خو عمر یادوي بلا د ابوبکر عمر در وګرځي ابوبکر عمر خو مې له بخاري درته وښودل چې د نبي علیه السلام په خوا کې ول اوس به د تا یو کتاب زه درته وښیم تفسیر العیاشي چې علي رضی الله عنهم تښتېدلی ده د تاسو په کتاب کې مني دا تفسیر العیاشي ده علي صاحب راځه په خیر دا تفسیر عیاشي ده تفسیر العیاشي ولیکه در سره دي جزء أول ده جزء أول ويني سيدة يوم أحد قاوس بدلت صفحية تراسو يوصلوا بينزو سم لمبر روايته دا رازي قورة عن الحسين ابن أبي علاء عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر يوم أحد دا رواية دا سلان دي براسو بدي زيك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أين كنت يا علي تچيري وي زدي ولي تنها پريخي وما وأحد په میدان کې د تا کتاب د تفسیر العیاشي دا راوړی ده علي رضی الله عنه نبی علیه السلام په خوا کې نو ما دا ګوره د موږ اعتراض نه ده په علي رضی الله عنه صبر دا د موږ اعتراض نه ده په علي رضی الله عنه شیر خداو هغه له جنګ نه تښتېدل هغه زمری دی الله هغه زمری دی رسول الله وانګایسا خبره درته پر کړم هغه زمری دی الله دی الله دی رسول هغه حیدر هغه کرار رضی الله عنه وارضاه هغه دی رسول الله په څنګ کې هغه دی ابو بکر او دی عمر په څنګ کې دی رسول الله په خوا کې لیکن دی تا کتاب وایي رسول الله څورته وایي وقال رسول بهترین صحیح کتاب ده تاسو کله کتاب راوړي کتاب راوړي دا هم ته ثابت ک کنه چې هغه څه ویلو چې زه ته خل نه
دا ته ثابته کا کنه څه شي ثابت کړم کیسه تا وکړه تختیدل نه و زه پټ شوی وم نو د پټېدلو د تختېدلو فرق څه شي ده نو خدا خو ته اوس دینه ثابته کا کنه اوس خو ته دا شعر خدای کنه هغه خو د نو ولود نبی علی السلام رسول الله ورته وایي چې ته چیرې تللی ویله مانه علي رضی الله ورته وایي چې زه په ځمکه کې پروت وم داسې میزان پټ کړی و خاصی دی کنه دا خو ته ثابته کا کنه دا خو ته صحابو کې غنې کنه سید شار اوچت کا اوس رب العالمین جل وعلا سید یو څه شي معافي صحابه او توکل اخلاص سو خبره تاسو اوس د رب قران نه منئ یا خبره خو خلاص شو کاری صاحب کنه معافي او تکړی خبره خلاص شو صحیح ده کاری صاحب خو دې تا کې څه شي معافي وته وکړه ته در تراوخلم دې ته څه جواب کوي چې علي رضی الله عنه د نبی علی السلام په خوا کې نو پټ سوی وجینی څه وایي اوس خو سي ته د څه غنې د صحابو کې غنې کنه زه خو دې تا ټول مذهب ته دروغجن وایم په دغه خاطر چې دا ټول روایتونه دروغجن دي د اهل بیت او بدنامي ده پکې د تا کتاب د تاریخ خپل کتاب منی کنه سید شار اوچت کا قادبل مګری کتا کې به پرتو تنگ شو څنګه